الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. سورة بقرہ آیت نمبر 226. د دې آیت نو وړاندې تاسو آیت نمبر 224 او 225 کې د قسم ذکر وکړو چې یمین او قسم شریعت کې په 3 قسمه باندې ده. یو یمین لغو چې هغه کې ګناه هم نه وا او داغه څخه کفاره هم نشتا. دویم نمبر یمین غموس چې داغه کفاره خو دنیا کې شته نه، خو په دې کې لوی ګناه ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم په اکبر الکبائر کې حساب کړی دی. او دریم نمبر بیا هغه ته یمین منعقده چې داغه کفاره شته او کچا قسم د ګناه کړو نو به ماتول واجب دي، پکار دي چې د ګناه قسم یې کړی دی نو قسم مات کا او داغه کفاره ورکا. نو په تیر درس کې ذکر د قسمونو شو. دلته وس یو خاص قسم قسم دی چې داغه تعلق د خزي او د خاون په منځ کې دی. دا یو خاص قسم قسم دی او دې ته په شریعت کې ویل کېږي ایلا ورته وي. د ایلا خپل معنا د قسم کول. السبع المعلقات د عربی ژبه د شیرون یو کتاب دی، امرؤ القیس یو شعر کې د لفظ استعمال کړی دی چې ويوما على ظهر الكثيب تعذرت وآلت علي حلفة لم تحل لي. الت آلت نو ایلا ویل کېږي قسم ته. بیا دا ایلا په 2 قسمه ده، یو ته موږ لغوي ایلا وایو، یو ته شرعي ایلا وایو. ایلا لغوي دی ته وایي چې خاون خزه ته دا قسم وکړي چې زما او ستا تعلق نه زه به یو میاشت تاسو سره خبرې نه کوم، 2 میاشت بس تاسو سره خبرې نه کوم، 3 میاشت ورته یادې کی. غرض د 4 میاشتو نه کم قسم ورته وکړي چې زه بس تاسو سره خبرې اترې نه کوم. دته ایلا لغوي وایي. نو وس کده خاون د خپل مدثر تورسه ولا یعنی خاون خزه ته ویلو چې تاسو میاش خبرې نه کوم نکړه، نو چې میاش کله ختم شولا او هغه ټیم پوره شو نو په دې کې اس کفاره مفاری نشتا. او دا په خپل باندې نبی صلی الله علیه وسلم هم د څه قسمه قسم خپل بیانو ته کړو. بیانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو مطالبه وکړه چې زمونږ د پاره نفقه کې لګي اضافه وکا او دا سه خخ خوراکونه په کار دي زمونږ د پاره. نبی علیہ السلام ته خپشو او قسم یې وکړو چې یو میاش بستا سو خالم ناراضم. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاړو په دویم چت باندې بالا خانه کې یو میاش وو او دغه د سورې دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اسنه غرزیدل او خپم خطلې وانه ډېر تکلیف ورته. او میاش بعد چې کله را کوشو بیبیانو ته پته و چې نبی علیہ السلام یو میاش قسم کړی دی. خو نبی علیہ السلام یو کم 10 ورځې بعد را کوشو، یو کم 10 ورځې بعد. ناول حضرت عائشہ رضی الله عنها کمرې ته راغې نو حضرت عائشہ رضی الله عنها ته فرمایي یا رسول الله تا خو یو میاش قسم کړو، ته خو یو کم 10 ورځې بعد را کوشولې. نو نبی علیہ السلام ورته چې خیر دې میاش کله دی یو کم 10 شوی او کله د 10 شوی. او بیا د اختیار مسله بیانو ته پیش کړله چې که زما سم دا غریبي خوخی خو ټیک ده او کنه می خوخانو که تاسو زمانه د طلاق مطالبه کوئ نو زه ټول له طلاق ورکولو ته تیار یم، اختیار له ورکو. او اول دا خبره حضرت عائشہ رضی الله عنها ته وکړه چې تاسو خیال لې او حضرت عائشہ ته ویلو چې خبر درته کومه دې تفصیل به ان شاء الله سورۃ الاحزاب کې راځي. خبر درته کوم خو ګره جواب را خپل نه راکې ته د خپل مور او پلار سره مشوره کې. نو حضرت عائشہ ورته فرمایي چې څه خبره کې وینا خبر کوم خو ته د مور او پلار سره مشوره کې. نو اخر هغه ته ما ته خولو آیا. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی چې هغه د اختیار مسله ده، زما صفاتی کېږي چې طلاق علی. نو حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي یا رسول الله واستا مبارک ز خپل مور او پلار سره ولې مشوره کوم؟ ستاسو مشوره کوم کنه چې زما ته پکاري الله می پکار دی او آخرت می پکار دی او زه طلاق نه اخلم. حضرت عائشہ ورته وی چې ما خو در له جواب درکو خو زما د جواب بل بي ته نه بلی بیت به نه وي چې هغه له څه جواب درکې. مطلب دا و مکه چې کم زنانه طلاق اخلي نو دا به طلاق والی. خو کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نور بیبیانو سره خواته لاړو کې نستو او هر بیبی ته دا یو خبره کوله چې تاسو لا اختیار درکوما. نو هر یو ته پوس کو چې حضرت عائشہ سے جواب درکړی دی. نو نبی علیہ السلام خو دروغ نشو ویلې.
نو نبی علیہ السلام ورته ویل چې هغه همدغه جواب راکړی چې هغه زما سره پاتې کیږي. نو ټولو بیبیانو وی چې زمونږ ستا سره د غریبۍ دا ژوند خوښ دی، د فقر او د غربت دا ژوند هم خوښ دی او موږ طلاق نه اخلو. نو دې ته موږ اله لغوي وایو، دا لغت کې اله ده، هغه شرعي اله نه ده. دویم نمبر ته ویل کېږي اله شرعي. شرعي اله دا ده چې یو خاون کوم چې دی آیت مبارک کې دا غي تذکرہ ده، خاون خزه ته قسم وکي د سلور میاشتو یا د سلور میاشتو نه د زیاتو چې زبستا سره سلور میاشتې خبرې نه کومه، پنځم میاشتې بنه کومه، شپږ میاشتې څومره چې زیات بیا وي، دا په ترک د صحبت باندې او د هغې سره په قطع تعلق باندې قسم وکي چې سلور میاشتې به تا ته نه در نږدې کېږم. نو اوس دغه قانون دلته بیانوي. الله وی دی خاوندانو له سلور میاشتې ټیم ورکوما، په دې سلور میاشتو کې که دا خاوند د ښځې نه خفه دی نو جوړه موړه دی وکي او خپل کور دی واپس جوړ کړي، او په سلور میاشتو کې د دنه دا سړی د خپلې ښځې ته رجوع وکي او دا د خپل قسم مات کړي. سلور میاشتې قسم یې کړی دی، قسم دې مات کړي، د هغې د کفاره ورکړي او د خپلې ښځې ته د ښځه ووایي. ځکه سلور میاشتو کې غصم ختمېږي. که د ښځې بد اخلاقي وي سلور میاشتې ډېر لوی تکلیف هغې ته رسېږي چې سلور میاشتې خاوند د ښځې څه خبرې نه کوي او اګنور یې کړي مکمل طور باندې، نو ښځه باندې ډېر درد راځي به. نو سلور میاشتو کې به شاید د هغې اصلاح وشي او که د خاوند کومه غصه د هغه هم ختمه شي. نو سلور میاشتو کې دنه وی قسم مات کا او کفاره ورکا او د خپلې ښځې ته ښځه ووایه. خو بالفرض که داسې وشوله چې سلور میاشتې تېرې شولې او دې خاوند د خپلې ښځې ته رجوع ونه کړله، نو دې ځای کې بیا علما وی امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله وی چې سلور میاشتې تېرې شولې او دې خاوند د ښځې ته رجوع ونه کړله، نو خود به خود دا ښځه طلاق شوله په طلاق باین باندې. طلاق ذکر رسل روان دی، باین او مغلظ او دارنګي رجعي دا غي تذکر رسل دا. خو دومره اورات طلاق باین دی ته وی چې کله خاوند د ښځې سره ښځې له طلاق ورکي نو 3 میاشتې ټیم ول شریعت ورکړی دی چې واپس ورته ښځه ویلی شي. نو که 3 میاشتو کې ورته رجوع نه کړله نو ښځه اوس د خاوند نه جدا شوله، دغې ته طلاق باین ویلی کېږي. اوس که ورته بیا ښځه وایي نو بیا به نوي نکاح تړي، نوي ګواهان وي، نوی مهر وي، نوي ولیمه وي، هر څه به نوي بیا دا نه مستقل واده شو، دې ته تجدید د نکاح ویلی کېږي. نو امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي په دې صورت کې به اوس طلاق باین واقع شو، دا ښځه خاوند جدا شو. اوس که بیا نکاح کول غواړي نو بیا نکاح چې کوي تجدید به کوي، اوس نوی مهر، نوی نکاح، نوي ګواهان، نوی مستقل واده بوش. او جمهور دا وایي چې نه، جمهور مذهب په دې کې دا دی چې سلور میاشتې تېرې شولې نو اوس به عدالت به دا خاوند راوغواړي، عدالت به دا خاوند راوغواړي. او حدیث کې راځي یو صحابي وایي چې 14 صحابه مې موندلي دي چې هغوی به دا خبره کوله چې یوقف المولی، دا کوم سړی چې علاقې دا به باقاعده عدالت ته طلب کولی شي، نو قاضي به تپوس وکړي چې ستا څه خوښه ده، ته ورته واپس رجوع کول غواړې او که ته طلاقې. نو کوي چې واپس ته رجوع کول غواړم نو خپل ښځه وبوزي او اس پکې نشته، او بالفرض کوي چې طلاق ورکوم نو بیا به طلاق ول ورکی. دا مذهب د جمهور دی. زمون امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې سلور میاشتې تېرې شولې خود به خود طلاق باین واقع شو. او یو مذهب پکې د امام مالک رحمه الله دی هغه چې طلاق واقع شو خدا طلاق رجعي دی. نو طلاق رجعي هغه ته چې خاوند ته به حق حاصل وي چې زه ته واپس ښځه وایم. بهر تقدیر دلته د اله مسله دا شوله. دلته یو سوال دی چې یو خاوند ښځې ته دا ونه وایي، قسم ورته ونه کړي چې ستا خواله به نه راځم، خو هسې د خپل ښځې نه خفه شو، دا خفګان یې کله کله زیات شو، مسافرول ځي نوکروله مسافروله او د خپلې ښځې نه جدایي 5 میاشتې 6 میاشتې، نو دې ته اله نه ویلی کېږي، دا اله نه ده. او دومره ده چې د حضرت عمر رضی الله عنه زمانه چې کله راغله خو ډېر زیات هوښیار انسانو، د شپې به ګرځېدو د مدینې په دې کوڅو کې. نو شپه د مدینې په کوڅه کې روان دی، یو ښځه ده او هغه ډېر په بې صبرۍ باندې څه شعرونه وایي او د خپل خاوند صفتونه پکې کوي. حضرت عمر چې غوږ کېښودو نو پوه شو چې په دې کور کې دا ښځه بیخي یوازې ده او په دې کور کې خاوند نشته دی، او دا خاوند اصل کې د عمر صاحب چې کوم فوج جوړ کړی په هغه فوج کې دا فوج و. نو ډېر بې صبري چې کله وکړله مطلب یې دا و چې زه که ير نه وی نو ما به نن لحرک من هذا السریر جواب، د دې کټ دا سلور طرفونو ما داسې جړه کولی، مطلب دا ما بد عملیانې کړی وی خو یېرېږم لهذا به د منې نه کومه. نو حضرت عمر رضی الله راغی او د زنانو نه تپوسونه کول چې ښځه د خپل خاوند نه څومره وخت صبر کولی شي. نو د خپل لور حضرت حفصه رضی الله عنها تاسو کو چې دا ام المؤمنین دا زمونږ مور بیبي دا چې لوري ښځه د خپل خاوند نه څومره صبر کولی شي. نو هغه ورته چې 2 میاشتې کولی شي،
2 میاشتې که خاوند خزو جدای نو دا صبر خزه کولی شي په اسانه باندې او چې کله 3 میاشتې شي نو په 3 میاشت کې د خزه صبر کم شي بیا او چې کله 4 میاشتې تیرې شي نو بیا د خزه صبر تمام شي نو بیا حضرت عمر سے اعلان وکړو چې زما په فوج کې کوم سړی برتی دی او دا فوجي دی دا تنخواه اخلي نو دا به 4 میاشتې بعد خامخه چټي اخلي خپل کور ته برازي بیا به کور کې وخت تیر کې داغه نه بعد بیا زی نو خو مسافرین دغه کې 4 میاشتې د کور نه باري ډیر زیات نه وي خدا د اله ذکر شو للذین یؤلون من نسائهم دا خاوندانو د پاره یؤلونا چې قسمونه کوي من نسائهم د خپل خزونه قسمونه کوي یا من په معنی اله ده من نسائهم اله نسائهم خپل خزوته قسم وکي په ترک د صحبت باندې جزه باندې رضی کېږي ما تربص 4 اشهر سدي ورلا للذین لا خلق د پاره سدي تربص انتظار ده مهلت ده تربص مهلت ده 4 اشهر د سلور میاشتو 4 میاشتې ټیم دی والله سلور میاشتو کې تنه نه خپل خزه ته خزوي او قسم دی مات کی فإن فاءوا کدی رجوع وکړه رجوع سمانا دا رجوع معنا دا چې خپل خزه ته خزوي ویلا فإن الله غفور رحیم یقینا الله تعالی بخون کې دی رحیم همیشه مهربان دی امام ابو حنیفه رحم الله دې آیت معنا ده څه کوي فإن فاءوا کدی رجوع وکړه فإن الله غفور رحیم نو یقینا الله تعالی بخون کې مهربان دی یعنی ک طلاق ول ورکل طلاق ولور نکړل واپس د خپل خزه ته رجوع وکړه طلاق ور نکړل او واپس د خپل خزه ته خزه ویلا یعنی تجدید د نکاح او کو تجدید د نکاح نو دا طلاق چې کوم د خزه ته ملاو شنو کم چې د خزه ته کم نقصان رسیدلې دی نو دا به الله تعالی معاف کړي نو دا معنا شو فإن فاءوا یعنی طلاق بین واقع شوی دی طلاق بین واقع شوی دی خود دین ورستو د خزه خاون واپس رجوع وکړه او دا نکاح نه وکړه تجدید د نکاح وکړو نو سلور میاشتې خو د خزه دغه تکلیف رسیدلې ده د خزه خاون بوس وخت ریږي دا خزه ورته ګله کې چې ګور سلور میاشتې د دې ز پرې خو دلما نو الله ویزا دومره چې دا کور دی جوړ کړو الله بخون کې مهربان دی اوس به الله معاف کی او آینده به باندې الله رحم وکي او ان عظم الطلاق او کنه تر طلاق چې روزه د خزه ته خزه نه مو طلاق بین ملو شوی دی بس الله شتره او دا خزه وس جدا شولا دا وزن بل واده کولې شي دا معنا او جمهور علما د فإن فاء دا معنا کوي چې سلور میاشتې تیرې شولې او سلور میاشتې بعد د خاوند خپل خزه ته رجوع وکړه او هغه خو د طلاق نه دی قائل لہذا طلاق نه دی شوی خودم رد چې سلور میاشتې تکلیف ملاو شنو فإن الله غفور رحیم الله بخون کې مهربان دی الله ورته دغه معاف کی وإن عزم الطلاق دوی عزم کړو د طلاق عزم دا د اراده به ان شاء الله من سورۃ البقره اخر کې دا بیانم کو چې قصد اراده 15 قسم اراده ده مراتب القصد 5 حاجس ذکروا فخاطر وحديث النفس فاستمع وإليه هم فعزم كلها رفعت دا عزم پکې دسیو اراده دا چې دا بيخي پخښوي دا نو ان عزم الطلاق دا معنا شو کدی عزم کړو د طلاق او پخته اراده کړو د طلاق ورکولو یعنی په دې سلور میاشتو کې او د خپل خزه رجوع نکړلا فإن الله بشک الله تعالی سميع اوریدون کې دی علیم موقوه ده